جاوید احمدي په شپږیزه کې نوی ریکارډ جوړ کړ. د پښتو فاکس میډیا ټولو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. یوې بلې ویډیو ته درته راغلاست وایم. د بند امیر خامارانو د پیل توپ وهونکي جاوید احمدي د شپږیزې کرکټ لیګ په تاریخ کې نوی ریکارډ جوړ او خپل نوم یې کړ. په شپږیزه لیګ کې مخکې د یو لوبغاړي له لورې په یو پاڼۍ کې تر ټولو زیاتې 100 منډې شوې وې، خو جاوید احمدي په نننۍ لوبه کې 114 ناسوځېدلې منډې وکړې. نن د بند امیر خامارانو او بوز ساتونکو ترمنځ شپږیزه کرکټ لیګ 15مه یا د لیګ لوبو وروستۍ لوبه ترسره کیږي چې بند امیر خامارانو د پچې ګټلو سره لومړی توپ وهنه غوره کړه. د بند امیر خامارانو له لورې د پیل توپ وهونکي جاوید احمدي په زړه پورې او توپانۍ توپ وهنه ترسره کړه چې د 8 شپږیزو او 11 څلوریزو پر مټ یې په درې شپږو توپونو 114 منډې وکړې او ناسوځېدلی پاتې شو. تر جاوید احمدي مخکې په 2018 شپږیزه کرکټ لیګ کې د بو ساتونکو لپاره کیمرون ډیپلوډ سلیزه وهلې وه چې د شپږیزې کرکټ لیګ په تاریخ کې لومړنۍ سلیزه وه او جاوید احمدي اوس توپ وهونکی شو چې سلیزه یې ووهله. خو جاوید احمدي بیا د شپږیزې کرکټ لیګ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې منډې وکړې او دا ریکارډ یې په خپل نوم کړ. په روان شپږیزه کرکټ لیګ کې بیا نجیب الله زدران 9 ناسوځېدلی، ابراهیم زدران 9 ناسوځېدلی، اصغر افغان 2 او ګلبدین نایب 1 منډې کړې دي. بند امیر خامارانو په نننۍ لوبه کې د بوز ساتونکو لوبډلې ته 194 منډې هدف ټاکلی دی چې اوس به د بوز ساتونکو د دغه هدف ترلاسه کولو هڅه کوي. د یادولو ده چې نن د شپږیزې کرکټ لیګ د لومړی پړاو وروستۍ لوبه ده. د میساینک اتلانو او کابل بازانو لوبډلې پلی آف پړاو ته لار پیدا کړې ده. همداراز سپین غر زمریانو هم دویم پړاو ته تللي او څلورمه لوبډله به د نننۍ لوبې وروسته معلومه شي چې کومه لوبډله د پلی آف پړاو ته ځي. د میساینک اتلانو لوبډلې بیا په خپلو 5 لوبو کې 4 لوبې ګټلې دي او د 8 نمرو ترلاسه کولو سره د شپږیزې کرکټ لیګ په جدول کې لومړی مقام لري.